کندهار کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځنې په موخه ځانګړي مراسم ترسره شول. د دې ولایت چارواکو لومړی د کندهار د ولایت مقام په تاریخي ودانۍ کې جوړ شوی ستر بیرغ پورته کړ او وروسته یې د همدې ورځې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. د کندهار والي حیات الله حیات یادو مراسمو ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ دي نور له جګړې لاس واخلي او د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره دي لاس په کار سي. د هیواد په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو غږ کوم چې نور د افغان وژنې څخه لاس واخلئ او د افغان ولس لپاره د ویرې، غم، درد او کړاوونو پر ځای د خبرو اترو له لارې روان بحران ته د پای ټکی کېږدئ. یو ځل بیا په ټولو افغانانو غږ کوم چې د تلپاتې او باعزته سولې لپاره د رسېدلو لار زموږ او ستاسې په یووالي او ګټو هڅو پورې تړلې ده. د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې مراسم د شپې تر ناوخته روان وه. د دغو مراسمو یوه برخه د خپلواکۍ په مناسبت شعرونو ته ځانګړې شوې وه چې شاعرانو پکښې د خپلواکۍ او یووالي په اړه شعرونه وویل. شان شوکت دی، ازادي مو اولادونو ته میراث دی، ازادي مو د نیکونو امانت دی، ازادي د ژوند د هر نیکۍ پال ده، ازادي سوال د جواب ده او مثال ده چې پر لر او بر یې برم وي د بڅرکو، ازادي رڼا د داسې یو مشال ده. پر سر د تاو کې د دستار په شانې پر سر د تاو کې د دستار په شانې د ازادۍ په نوم کفن امانه د احساس سیند په څپو راوستی تا په خړوب کې خپل ګلشن امانه د ترژمۍ بچړې سوي دي نن ستا د وقار سپوږمۍ په کاڼو ولي هغه چې تا له غلامۍ خلاص کړه نن ستا د زیار کوژدۍ په کاڼو ولي. په دغو مراسمو کې تمثیلي پارچې، اورلوبي او د ټن ټکور پروګرامونه ترسره شول. سږکال په کندهار کې د خپلواکۍ د لمانځنې لپاره مراسم له نورو کلونو څخه بیل وه او د ښار ټوله واټونه په ملي بیرغونو او د شاه امان الله خان غازي په انځورونو پوښل شوي وه. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.